داسې کس چې خپلې ښځې لا پردي سړي راولي او بیا هغوی بلیک میل کوي او پیسې ترې اخلي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو دا واقعه په پاکستان کې په پنجاب کې شوې ده. ښځه او خاوند او دوی سره یو دوه کسان نور چې دوی یو خپل ګینګ جوړ کړی وي، د خلکو نمبر خپلې ښځې له ورکي او ورته ووایي چې دی پسې چل باندې روغ غواړه. کله چې هغه کس خپل کور ته روغ غواړي نو د اسلحې په زور باندې د هغه نه کپړې وباسي او د هغه ګنده تصویران او ګنده ویډیوګانې د خپلې ښځې سره جوړې کړي او بیا الټا هغوی بلیک میل کوي او 20-25 لاک روپۍ ترنه غواړي چې د هغې نه پس د دوی په څو باندې خبره وشي نو هغه پیسې د هغه نه والي. دې ګینګ د 4 نه زیاتو کسانو سره دغه رنګ لوبه کړې ده چې په هغې کې یو لس کم 100 کاله بوډا هم دی چې په څه بهانه باندې هغه راغوستی دی او هغه سره یې دغه رنګ کار کړی دی او د هغې نه پسې د هغه نه د پیسو ډیمانډ کړی دی. یو بل کس وویلې چې زمانه د 20 لاک روپو ډیمانډ کو، د هغې نه پس ما خپل ټریکټر خرڅ کو او دله مې 8 لاک روپۍ ورکړې. د ښځې نه چې کله پولیس پوچھتاچ وکړو نو دې وویلې چې زما د واده 7 میاشتې شوي دي او زما خاوند د 3 میاشتو نه ما سره دا کار کوي او چې کله یې زه خبره ونه منم نو بیا په ما باندې ظلمونه کوي. نو دوستانو که دغه رنګ تاسو ته هم موبایل باندې رنګ راځي او هغه زنانه وي او تاسو پسې چل باندې داسې راغواړي نو بالکل لاړ نشئ، ځکه چې د اسلحې په زور باندې به تاسو نه کپړې وباسي او ستاسو د ګنده ویډیوګانو او د تصویرانو اپلوډ کولو په بهانه به د تاسو نه پیسې وصولې کړي. نو دوستانو دا و زمونږ ننني معلومات. تاسو د دې په باره کې څه وایئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.